وروستی هسپانوي سرتیری هم له افغانستان څخه ووت. هسپانوي رسنیو د دې هیواد حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو په روان بهیر کې د دې هیواد وروستی سرتیری هم له افغانستان څخه وتلی. دا له هغه وروسته چې ناټو له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ګڼو هیوادونو له دې ځایه د سرتیرو په ایستلو پیل وکړ. هسپانیا هم د هغو هیوادونو له جملې څخه وه چې د سرتیرو ایستل یې پیل او دا د نن په رسمي ډول افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پای اعلان وکړ. هسپانیا د خپل روسي سرتیري په وتلو سره ومنله چې افغانستان کې خپل 100 کلن ماموریت پای ته ورسید او نور به هلته هیڅ راز مداخله ونه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن له اعلان سره سم د مای میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او ټاکل شوی دا بهیر د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې بشپړ شي.